ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو اوریدونکو او د ترجمه او د تفسیر د قرآن عظیم الشان مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د ترجمه او د تفسیر د خپرونې وړاندې کولو لپاره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. رب العالمین جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ او د صحت جامه پتن ولرئ. وړاندې د دینه منګه د بسم الله الرحمن الرحیم په فضائلو او په مسائلو باندې په علم مطابق بحث وکړو. الله دې وکړي چې تاسو ته سجده کړئ. اوس د سورۃ الفاتحه چې دا قرآن عظیم الشان په صحیفه عثماني کې اولنۍ لیکل شوی سورت ته. دا په اعتبار د نزول سره چې د اسمان نه نازل شوی نو دا پنځم سورت ده. علامه نسابوری رحمت الله علیه په اسباب النزول کې ذکر کړي چې دا پنځم سورت د نزول په اعتبار سره د اسمان نه راغله او په ترتیب عثماني کې اولنې سورت په قرآن عظیم الشان کې ده. اولنې سورت چې نازل ده نو هغه سورت اقرا ده. دویم سورت قلم نازل شوه. دریم سورت مزمل ده. سلورم سورت مدثر ده او پنځم سورت فاتحه د اسمان نازل شوه. په اعتبار د نزول سره دغه بحث مباحثه او بیانو. ولیکن شان نزول بارکی علماء کرام لیکي. ابو میسره رضی الله تعالی عنه وایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د کور نه اوت، یو غږ واورېده، आवाज ورته وشو یا محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک جواب ورک لبیک حاضر. आवाज کون کې ورته وویل اوایا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. رسول الله مبارک دغه کلمه اویلا او دین ورسته سورت فاتحه نازل که او سورت فاتحه د اسمان نازل شو. دغه سی قول د حضرت علی کرم الله وجهه هم ده. او سورت الفاتحه علماء کرام د دې باره کې خبره کوي. سورت الفاتحه د قرآن عظیم الشان په سورتونو کې د مرتبه په لحاظ باندې اعلی ترین سورت ده. دا په مکه معظمه کې نازل ده، ځکه ورته مکی سورت وای. قبل الهجرت نازل ده، خو بعض علماء کرام لیکلي چې د دې نزول دوه پیرې شوی ده، یو ځل په مکه معظمه کې او په دویم ځل باندې مدینه منوره کې. نمونه د دې صورت علماء کرامو تقریبا 40 نمونه د مفسرینو ذکر کړي. بعض علما وایي 22 نمونه دي، څوک کم او زیات یادوي. مقصدم په دې ډېرو نمونه کې څه ده؟ علماء کرام لیکي کثرت د اسامی دلالت کوي په عظمت د مسما. د کم صورت چې نمونه ډېری نو دا په دې دلالت کوي چې د دې صورت برکتونه ډېر دي او د شان ډېر لوی ده، ځکه نمونه ډېری. یو څو نمونه به ذکر کو چې ستاسو په ذهن کې د هغې معنا او مفهوم او د دغه صورت برکات ستاسو په ذهنونو کې راشي. علماء کرام لیکلی دي دیتا سورۃ الحمد وای. او سورۃ الحمد ورته ځکه وای چې په دې کې د الله تعالی حمد و ثنا په اول ټکی کې بیان ده چې الحمدلله. دویم ورته سورۃ الصلات وای. سورۃ الصلات ورته ځکه وای چې مونږ د دې سورۃ نه شروع کیږي. د دینه مخکې ثنا ده، ثنا پسې تعوذ ده، تعوذ پسې تسمیه ده بسم الله الرحمن الرحیم، او د هغې پسې سورۃ الفاتحه باندې مستقیما انسان شروع کوي. دریم ورته سورۃ النور ویلی شي، رڼا والا سورت. سلورم ورته سورۃ الفاتحه وای. پنځم ورته اعظم سورتين وای. سورۃ النور ورته ځکه وای چې د رب العالمین جل جلاله د طرف نه انوارات او برکات پکې ډیر دي. سورۃ الفاتحه ورته ځکه وای چې ټول قرآن باندې د دې قبضه ده. د کې چې کوم مسائل بیانېږي دا متن ده او نور قرآن بیا د دې متن تشریح کوي. اعظم سورتين ورته ولی وای. لوی سورتونو کې دته الله رب ذوالجلال یو لوی مرتبه ورکړې ده په لحاظ د مرتبه
سره ډېر اعلی صورت ته. رسول الله مبارک فرمای چې ما ته جبرئیل امین فرمایل چې دا سه بهترین صورت الله درکړه محبوبه چې نه د دې مثل په تورات کې شته او نه په زبور کې او نه په انجیل کې او نه په قرآن کې د دې د مرتبه برابر صورت شته. نو اعظم سورتين ورته زکوای بل نو می ده سورۃ الشفاء. شفا هم پکې پرته ده. شفا وای د مرض نه خکېدو ته. رسول الله مبارک فرمای چې څه قسمه مریض وي او په هغه باندې الحمدلله اویلی شي رب العالمین به ورته شفا ورکي ما سوا د هغه بیماری نه چې په هغه کې الله تعالی ورته مرګ لیکلی. سورۃ الرقیہ د دم والا سورت په دې باندې خلق دمولیش. یا سورۃ الواقیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ، سورۃ الکنز، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السبع المثانی، سورۃ الشکر، سورۃ ام الکتاب او سورۃ ام القرآن، سورۃ المناجات یا وغیرہ دا سے نور نمونه مفسرینو ذکر کړي چې الہ العالمین جل جلاله دی صورت تا ډیر فضائل ور کړي. د فضائل په حق له امام بخاری رحمت الله علیه او روایت ذکر کوي صاحب د مشکات امراغسته په کتاب الاجاره کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما واقعه ذکر کوي. دین ثابتیږي د دې صورت فضیلت د زړه په غوګونو باندې واوري. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې په یو علاقه باندې اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرېدل. الته شپه راغله د هغې کلي مشر سشي وچیچه یا مار یا لړم یو سشي وچیچه. هغې په کور کې څه وکړه را وکړه خو لیکن خاص مزه و نکړه او دا صاحب ډیر پازاب. نو څه کسان راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته پوښتنه ترې وکړه څوک دمګری نه لرئ چې زمونږ مشر دغسې چیشي چیچلی دی هغه دم. صحابي پاسېد ورسره روان شو خو خبرې ورسره د عوض هم وکړه چې څه به راکوئ. د دې تفصیل به انشاءالله خپل ځای کې بیا راځي. صرف دومره ذهن کې اوس کېنوئ ورته ویل چې څه به راکوې. هغه ورسره ومنله. دغه صحابي لاړه په سورت فاتحې باندې دم که. نو چې په سورت فاتحې باندې دم که رب العالمین جل جلاله هغې انسان ته شفا ورکړه. هغه ورته پسونه ورکړه. دې صحابي دغه پسونه ځان سره راوړل. نور ملګرو ملامته که د الله په کتاب د پیسې واغستې صحابي غږ نه کوي. دا مسله رسول الله مبارک ته پیش شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله مخکې شوه رسول الله مبارک ورته وویلې چې بهترین عوض د الله په کتاب دی. نو دې صحابي دم که منظور می داو چې سورۃ الشفاء ورته زکوي چې صحابو په دې باندې داسې بیماران دمول الله تعالی به ورته شفا ورکوله. اوس هم څوک درکره الله مکه مریض وي یا په شفاخانو کې وي په کلکه عقیده باندې ووایه الله تعالی به ورته صحت ورکړي. دویم روایت کې دس راضی ابی هریره رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل الله فرمای منز یعنی سورۃ فاتحه زما او زما د بنده تر منځ دو برخې کړې شوی. نیم مال را دی او نیم زما بنده لره. او رب العالمین جل جلاله بیا فرمایي چې بنده څه وغواړي هغه به ورته ورکولی شي. نو اوس ته سورت فاتحې هغه حصص بیانیږي چې د الله او د بنده تر منځ څنګه نیم شوی. پای کله چې بنده الحمدلله رب العالمین وایي رب العالمین جل جلاله فرمایي زما بنده زما ستاینه وکړه. کله چې بنده مالک یوم الدین وایي الله فرمایي زما بنده زما بزرگی بیان کړه. کله چې بنده ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي رب العالمین فرمایي دا آیت زما او زما د بنده ترمنځ مشترک دی ځکه اول د آیت کې د الله ستاینه ده او اخره کې دعا ده. رب العالمین فرمایي دا آیت زما او زما د بنده ترمنځ نیم دی. اوله حصه د بنده وعده ده نو زما سره کوي. دویمه حصه د بنده دعا د زمانه غواړي. بیا چې کله بنده اهدنا الصراط والمستقیم نه تر وللضالین پورې وایي نو رب العالمین جل جلاله فرمایي دا ټول زما د بنده د پاره دي ځکه دې کې د بنده سوال موجود دی او څه چې غواړي هغه به ورته ورکولی شي. زما دا بنده چې څه غواړي نو زه به هغه ورکوم. دا د سورت فاتحې فضایل دي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي
نو دا د سورت فاتحه په فضیلت باندې دال ده چې ګوره څومره لوی شان والا سورت ده چې الله فرمایي زما او زما د بنده ترمنځ نیم ده. ولی انسان اوله کې د الله ثنا وي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بیا ورپسې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ورپسې اهدنا الصراط المستقیم. ګوره اوس د بنده سوال شو دې سورت الله تعالی څخه خصوصیات ورکړي، هغه خصوصیات ته اشاره کو. خصوصیات ځانګړتیا وته وای، دا څه ځانګړي فضیلتونه لري. که تاسو قرآن عظیم الشان کولاو کوي نو قرآن شریف و منزله ده. سورۃ الناس کې چې وګورئ نو منزل لیکلی بیا ورسره ولیکلي. دغه منزل چې وګورئ د قرآن عظیم الشان اولنۍ حصه چې راواخلې نو دا د سورۃ بقره نه لاندې شروع شوی، سورۃ فاتحه پکې نشته منزل کې. علما فرمایي دا ولې دې کې اشاره ده خبره ته ده چې سورۃ فاتحه د عنوان حیثیت لري. لکه مونږ تاسو چې یو کتاب لیکو نو د کتاب د شروع نه مخکې یو عنوان ورته کیدو، دغه عنوان دې د پاره مونږ ږدو چې راتلونکي څومره کتاب دی دا په دغه عنواناتو لګېدلی، د دغه عنواناتو بحث کوي. نو ټول قرآن عظیم الشان هغه د سورت فاتحه د عنواناتو نه بحث کوي، دا د فهرست په شکل باندې ده. بعض مفسرین وایي چې دا د قرآن عظیم الشان متن ده، ټول قرآن بیا د دې تشریح کوي. ځکه چې قرآن عظیم الشان کې درې مسائل ذکر کیږي، توحید، تذکیر، احکام، او سورت فاتحه هم د دغه درې ذکر شو مسائل بحث کوي. نو ځکه دا متن ده او قرآن عظیم الشان شرح ده. الحمدلله رب العالمین کی سورت فاتحه د توحید بحث کوي، تا طریقه خای الحمدلله رب العالمین چې ته د توحید بیان کې نو د هغه ذات بکې چې رب العالمین ده. صراط المستقیم کی تذکیر ده، د رب العالمین جل جلاله نه غوښتنه ده لار راته وښیه. د قرآن هم دغه دویمه مسله دا ده د قرآن چې هغه انسان ته لاره ښیي. دریم په سورت فاتحه کې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا آیت راځي، نو د دې نه مطلب احکام دي. الها احکام راته وښیه، څه څیز باندې عمل وکم او کوم څیز پرېږدم. دریم قول د مفسرینو دا دی، هغوی وایي قرآن کریم کې شپږ مضامین ذکر کیږي، په شپږو خبرو باندې قرآن بحث کوي. مخکینی مفسرینو خو ویل چې په دریو باندې بحث کوي، د مفسرینو شپږ مسلې ذکر کړي. اول نمبر توحید، دویم نمبر رسالت، رسول الله مبارک پر رسالت باندې بحث کوي. دریم نمبر احکام، حلال و حرام قرآن ذکر کوي. څلورم باس بعد الموت، قرآن درته وایي چې د مرګ نه پس زندگی حق ده. پنځم بیان د احوال د اهل سعادت، الله احوال د دې بیانوي، حال د هغه مسلمانانو بیانوي چې نیک بخت دي په قیامت کې به هغوی څنګه حالاتو سره مخامخ کیږي او جنت کې به کوم حالاتو سره مخامخ کیږي. شپږم نمبر قرآن بیان د احوال د اهل شقاوت، قرآن د دې بحث کوي چې بدبخت خلک هغوی به په قیامت کې څنګه وي او په جهنم کې به ورسره الله څه کوي. الله دې موږ او تاسو ته وساتي. نو قرآن د شپږ مسلو باندې وی بحث کوي او د سورت فاتحه خصوصیت دا ده چې دا شپږ واړه مسلې په سورت فاتحه کې پراته دي، خو که انسان ورته سوچ وکړي. علماء پنخه کوي الحمدللہ کی توحید بیان دے، انعمت علیہم کے بیان در رسالت تے. ولی انعمت علیہم نعمت ذکر کیږي چې دنیا کې د ټولو نه لوی نعمت هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې الله تعالی د هغه په ذریعہ موږ ته ایمان نصیب کړی. ایاک نعبد کی بیان د احکام دی، مالک یوم الدین کے بیان د بعث بعد الموت ته، ځکه مالک یوم الدین واقدار دی د ورځې د قیامت، نو د قیامت بیانم پکې وشو. صراط الذین انعمت علیہم، نو دې کې الله تعالی وی لار دغه کسانو چې انعام پې شوی دی، نو دې کې بیان د احوال د اهل سعادت چې نیکان خلق هغه په قیامت کې به څنګه وي او دا منعم علیهم خلق دي. شپږم نمبر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دې کې بیان د احوال د اهل شقاوت، بدبخت خلق څوک دي هغه دي چې دی گمراهان دي. سورت فاتحه شپږ واړه مسائل ذکر کړه. دا د سورت فاتحه هغه فضائل دي چې علماء کرام ذکر کوي. څلورم قول د مفسرینو دا ده چې قرآن کریم مشتمل دی په درې اقسامو، په درې قسمونو باندې قرآن تقسیم شوی، درې اقسام لري. اول بیان د اسماء او صفاتو د الله تعالی کوي، دویم وعد او وعید ذکر کوي، دریم احکام ذکر کوي. او دا درې واړه اقسام په سورت فاتحه کې شته. الحمدلله رب العالمین کې بیان د اسماء او صفاتو د الله تعالی
الله ده. دویم مالک یوم الدین کې وعد او وعید ده. وعد یعنی وعده مؤمنانو سره په جنت ده او وعید کافرانو سره په جهنم ده. کافر ته الله جهنم ورکوي او مؤمنانو ته جنت ورکوي. دریم ایاک نعبدو کې احکام بیانېږي، بیان پکې د احکامو ده. پنځم نمبر قول د مفسرینو هغه دا دی چې قرآن کریم کې 4 څیزونه بیانېږي: بیان د خالقیت، بیان د ربوبیت، بیان د برکت، بیان د احوالو د قیامت. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي زستا خالق ما ته پیدا کړی. دا بیان الله تعالی د سورت بقره نه تر سورت انعام پورې کوي. بیان د ربوبیت الله فرمایي زستا رب امستا پرورش کوما. دا بحث د سورت انعام نه تر سورت کاف پورې کوي. بیان د برکت د الله تعالی د نوم الله فرمایي ز هغه ذاتم چې برکت نه ډکما. دا بحث د سورت سبا نه تر سورت سبا پورې کوي الله تعالی. څلورم بیان د احوالو د قیامت چې دا د سورت الناس پورې الله تعالی ذکر کوي، خو تفصیلا او په سورت فاتحه کې دا پروت ته اجمالا. دا ټول په دې کې بیان دي. هغه څنګه الحمدلله کې بیان د خالقیت ته، رب العالمین کې بیان د ربوبیت ته، الرحمن الرحیم کې بیان د برکت ته، مالک یوم الدین کې احوال د قیامت ته، ټول پکې بیان. دا د سورت فاتحه هغه انعامات او خصوصیات ته پکې اشاره ده چې سورت فاتحه دا لوی کلام دی د رب العالمین جل جلاله. په دې کې دا سورت نازل کړه. نو باید چې عزتمند مونږ تاسو ټول د دغه سورت فضایل خو مواوریدل. فضایل ډیر د نورم په احادیث مبارکو کې ذکر دي، علما کرامو جمع کړي، مفسرینو هغه په تفاسیرو کې لیکلي. بیان صرف دا نه دی چې دا واوري او بس خبر خلاص یاد کوي، عقیده په جوړه کوي. ځکه قرآن عظیم الشان د دنیا او د آخرت د مشکلاتو حل د پاره الله را لېږلی. نو که مونږ تاسو د قرآن عظیم الشان په فضائلو باندې ټول شپه ورځ وغږیږو دا ختمیږي نه، خو همدومره به کافي وي چې زمونږ ګران اوریدونکي هغه ځان سره یاد ولري. نو خلاصه د تفسیر داش اولنی 3 آیاتونو کې رب العالمین جل جلاله حمد و ثنا بیانوي. دغه حمد و ثنا بیان رب العالمین جل جلاله طریقه انسان ته خي. د الله او د بنده ترمنځ تقسیم د اخرنی 3 آیاتونه چې دي هغه د انسان غوښتنه یعنی سوال دی د الله تعالی نو د سوال طریقه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شروع د غزاد په نامه. علما کرام هغه د اعوذ بالله ترجمه په لندو الفاظو داسې کوي: اعوذ بالله پناه نسم په الله من الشیطان الرجیم دغه شیطان رټلی شوی نه. بسم الله د الله د نوم په برکت سره شروع کوم، د الله د نوم په مدد سره شروع کوم. الرحمن چې عام مهربان، الرحیم او خاص مهربان دی. الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي. ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي. دا ور سره وایا چې ټول صفاتونه د خدای توب. ځکه مونږ تاسو خو صفت د مور او پلارم کو، صفت د استادم کو، صفت د رسول الله مبارکم کو، خو نه هغه صفاتونه چې هغه د خدای توب دي هغه د رب العالمین جل جلاله دي. معنا دا ده چې ټول تعریفونه الله تعالی لره دي. دلته علما وایي چې الحمدلله او ویل نو الشکر لله ولونه ویل. علما لیکي شکر په مقابله د نعمت کی وی او الحمدلله ک نعمت وی او کنوي ویل کیږي. یا په دویمه معنا سره الله فرمایي که نعمت در باندې کوم یا نه کوم لایق د حمد و ثنایم زما ثنا وکړه. لایق د حمد او د ثنایم زما ثنا وایا. نو الحمدلله چې ذکر راغی الہ العالمین وای کما در سره احسان کړي کني کړي ز لایق د حمد و ثنایم زستا رب یم. اعتراض دا دی چې په دنیا کې که د هر څه تعریف کیږي نو مونږ تاسو خو د هر څه تعریف کوو. نو علما کرام لیکي چې دا د هر څه تعریف کې در حقیقت دا د الله تعالی تعریف دی. د الله تعالی تعریف ځکه دی چې یو مکان یا عمارت نقشه چې چا اچولی او مکان جوړ شو ښکلی او ښایسته، یو سړي وکته او صفت یې وکړه چې دا څومره ښایسته کور دی، نو اصل کې دا صفت د دې کور نه دی، دا صفت د انجینر دی. انجینر ځان سره خوشحاله شي چې دا نقشه خو ما اچولې. نو انسان چې الله پیدا کړی او د دنیا کې څومره نعمتونه الله پیدا کړي، مونږ چې د څه شي تعریف کوو علما لیکي دا در حقیقت کې د الله تعریف دی. مجازي تعریف به د هغې څیز وي مګر حقیقت کې دا د الله تعریف دی. بله دا چې په الحمد
الحمدلله کې تعلیم د وحدانیت ورکولې شي انسان ته او د مخلوق پرستی او بت پرستی نه انسان زړه تورن کوي چې بت پرستی پرېدا د الٰه العالمین جل جلاله وحدانیت تسلیم کا. ځکه مونږ ته شریعت وایي چې هر نعمت د الله تعالی درته حاصل شنو الحمدلله وایا. الحمدلله دا ځکه وایا که اوبه دې وسکلې الحمدلله وایا دومره ثواب شل که 3 ورځې چې په نهاره دې روژه نیولي صرف په الحمدلله. ډوډۍ دې وخوړله الحمدلله دې وویلې دومره ثواب دې وشو لکه 3 ورځې چې په نهاره دې روژه نیولي. کور ته لاړې او خپله بیبي دې وکتل الحمدلله دې ویل چې شکر دی خدایه حلاله بیبي دې راکړې په دې باندې د 3 ورځو چې په نهاره دې روژه نیولي د هغې ثواب درته میلاو شي. بیبي خپل خاوند وکته شکر دی خدایه زما د مرضۍ مطابق ما ته د خاوند را نصیب کړی دته الله تعالی د 3 ورځې د روژو ثواب ورکړه. بچی دې وکتل هر نعمت چې ګوره الحمدلله په وایا نو رب العالمین جل جلاله به ثواب درکړي او الٰه العالمین جل جلاله به د هغې برکات زیات کی ستا به تابعدار کی. نو الٰه العالمین جل جلاله دی او کی چې تاسو د دین اخذ کړي وي او په دې مسائل باندې ځان پوي کړي وي. الٰه العالمین جل جلاله دی زمونږ او تاسو د ټولو زندگی د خیر نصیب کی تر بل خبرونه پورې پلوي او بخون کی ذاتم سپارم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.